سلامونه که تاسو غواړئ چې د خپلې ویډیو بیکګراوند داسې یا همدا رقم یا مختلف بیکګراوند په خپلې ویډیو باندې ولګوئ نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. لومړی که تاسو غواړئ چې د خپلې ویډیو بیکګراوند ډیلیټ کړئ یا یې ریموو کړئ لومړی شرط دا دی تاسو به خپل شاته زرغونه پرده لګولې وي لکه دا زرغونه پرده وي یا شنه پرده وي. بیا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د خپلې ویډیو بیکګراوند ریموو کړئ یا یې هم بدل کړئ. نو راځو اوس په کوم اپلیکیشن کې چې زه د ویډیو بیکګراوند ډیلیټ کوم یا ریموو کوم تاسو ته په هغه اپلیکیشن کې د ویډیو بیکګراوند بدلول در ښیم. اپلیکیشن به په اخره کې در وښیم. لومړی به راسو تاسو ته به په عملي ډول د ویډیو بیکګراوند ډیلیټول در وښیو. تاسو به دلته ویډیو پر کلیک کړئ. ویډیو چې پر کلیک کړئ بیا به تاسو د نیو پر کلیک کړئ. نیو چې پر کلیک کړئ تاسو به هغه بیکګراوند راپورته کړئ چې تاسو غواړئ د خپلې ویډیو شاته یې ولګوئ. نو دلته زه دا په ټولز کې تصویر انتخابوم. ویډیو هم تاسو انتخابولی شئ او تصویر هم تاسو انتخابولی شئ. زه دلته تصویر انتخابوم. تصویر چې مو انتخاب کړئ دلته به تاسو تصویر دومره اندازه سره غټ کړئ چې ستاسو ویډیو په هغومره اندازه ده. زه دلته مثلا داسې پر دا 50 سکنډې ما دا ودروئ. 50 سکنډ چې مو ودروئ دلته به تاسو دا انتخاب کړئ تاسو ویډیو د څه شي دپاره پورته کوئ ټیک ټاک دپاره یوټیوب دپاره انسټاګرام دپاره په هغه سایز به تاسو ویډیو انتخاب کړئ. دلته به تاسو دا ځای پر دا ځای چې پر ووایي دلته به تاسو د ټیک ټاک دپاره انسټاګرام دپاره یوټیوب دپاره د کوم شي دپاره تاسو ویډیو جوړوئ هغه به تاسو پر انتخاب کړئ. چې د یوټیوب دپاره جوړوم دا پر انتخاب کوم. دا چې انتخاب کړئ دلته ګوره د ویډیو دا سایډونه چې دي دا فوکس ماډل دي دا به څنګه ریموو کوو دا به تاسو دلته کرپټ پیدا کړئ. کرپټ چې دی دلته دا دی دا به تاسو انتخاب کړئ. کرپټ چې مو انتخاب کړئ دلته به تاسو دا پر ووهئ. دلته بیا د یوټیوب به پر ووهئ. یوټیوب چې مو پر ووهئ هغه چې تاسو هر شي انتخابوئ تاسو به پر هغه پر ووهئ. دلته به دا ویډیو دا تصویر چې دی تاسو به په کومه اندازه خوښوئ په هغه اندازه تاسو انتخاب کړئ. دلته زه په دا اندازه تصویر غواړم بیا به دلته ټیک مارک چې مو پر ووهئ ټیک مارک چې مو پر ووهئ دلته به تاسو هغه خپل ویډیو راپورته کړئ. کومه ویډیو چې تاسو غواړئ د هغې بیکګراوند ډیلیټ کړئ بیا به تاسو دا ځای پر ووهئ. دا ځای چې مو پر ووهئ دا پی آی پي شو. دلته بیا تاسو ویډیو راسئ. ویډیو چې مو دغه کړه زه دغه اوله ویډیو چې دغه بیکګراوند ډیلیټوم یا ریموو کوم دلته به تاسو دا کرپټ کړئ. کرپټ دغه دا به تاسو پر ووهئ. دغه ساده سایډونه چې دي دا به تاسو جنې اخواته کړئ. دلته به تاسو صرف دا زرغون سکرین چې دی دا به تاسو پرېږدئ. هغه نور سایډونه به تاسو جنې لرې کړئ. بیا به دلته تاسو ټیک مارک پر ووهئ. ټیک مارک چې مو پر ووهئ دلته دا ویډیو چې ده تاسو فل سایز کړئ یعنې فل سکرین یې کړئ. فل سکرین چې مو کړه تاسو به بیا دلته راسئ. دلته به دا پر انتخاب کړئ. دا چې مو پر انتخاب ووهئ دا دلته به تاسو دغه شی چې دی دا به تاسو دی وګرځوئ. دلته چې مو ودروئ دا زرغونه سکرین به تاسو ودروئ. دا زرغون سکرین یا د زرغونه پرده جنې لرې شي. دا چې مو دغه کړئ دلته به بیا تاسو د اوله چې دا به داسې ور مخته کړئ چې زرغونه شان یا زرغونه لیکه ټوله جنې لرې شي. دلته ګورئ زرغونه پرده چې سوه یا زرغونه لیکه چې وه هغه ټوله جنې لرې سوه. ښه نور پسې ور مخته کړئ د نور هم جنې لرې سوه. په دغه طریقه تاسو د ویډیو هغه بیکګراوند چې دی تاسو لرې کولی شئ. دا بیا ټیک مارک پر دغه کړئ. دلته ګوره زه ویډیو سټارټ کوم یا شروع کوم هغه به د زرغون سکرین به نه ښکاره کېږي. ګورئ دا خو داسو دلته تاسو کومې خبرې کوئ هغه خبرې تاسو غواړئ چې خپل ویډیو کې هغه بیکګراوند ډیلیټ کړئ. بیا به تاسو دلته د ټیک مارک مو انتخاب کړئ. بله ویډیو تاسو راپورته کړئ دا پی آی پي کې تاسو بله ویډیو چې دا د راپورته کړه دلته دا پی آی پي چې مو پر ووهئ دلته بیا تاسو دا پی آی پي بیا پر انتخاب کړئ. دلته تاسو به بیا ویډیو باندې راپورته کوئ تصویر راپورته کوئ بیا تاسو دلته هم بیکګراوند لرې کولی شئ. دلته زه دا دی هلته په ویډیو کې وایي الله جل جلاله چې دی هغه بندګان خوښوي څوک چې د خوراک او څښاک وروسته الحمدلله وایي. نو زه دلته دا د خوراک او څښاک ویډیو یا شارټ ویډیو چې دي دا زه راپورته کوم. دلته زه دا لومړی دا ویډیو راپورته کوم. دا به تاسو فل سکرین کړئ. فل سکرین چې مو کړه دا فل سکرین سو دا اوس دلته تاسو خپل تصویر بیا پر کلیک کړئ. دلته دا ځای تصویر دا خپل ویډیو دا چې مو پر کلیک کړه ویډیو باندې راپورته سوه. دلته تاسو دا ویډیو چې دا کوم ویډیو دا د خوراک برابر شي دا تر کوم ځای کې پورې تاسو پر کوم علاقه تاسو راپورته کوئ په کوم سکینډونو کې تاسو راپورته کوئ. دا زه دلته کموم. دا دلته مې کمه کړه. دلته دې خوا هم دا رقم کوچنی کوم. دلته یې داسې مخ ته راولم. دلته چې مخ ته راویستل بیا دلته تصویر باندې راپورته کوم. الله جل جلاله د هغه بنده څخه راضي کېږي څوک چې د خوراک او
دلته خوراک خبره یاده شوې ده زه دا ویډیو چې دلته پر دا ځای کې راولم دلته چې بیا څښاک یې شوی دی دلته بیا بله ویډیو راپورته کوم دا څښاک ویډیو ده دا چې دلته زه راپورته کوم دا دلته کوشنې کوم دلته بیا د دې خوا څخه پر دا ځای کې تاسو یې پرېږدئ دا سلیپټ دا دغه کې دا بله خوا ډیلیټ کړئ ډیلیټ چې مې پر ووهئ دا دلته لاندې ودروئ او اوس ګورئ بیا ویډیو شروع کوم څښاک دلته یې شوی دی سینور رامخته کوم دلته اوس دا چې دا هم فل سکرین کوي فل سکرین چې مو کړه فل سکرین دلته بیا د خپل ویډیو هغه بیک ګراوند چې تاسو کړی هغه باندې کلیک کړئ چې هغه ویډیو باندې راپورته شي دا باندې راپورته شوه بیا دا پر کلیک کړئ او دلته دا هغه چې دی په دغه انشاټ چې لیکل شوی دی دا که تاسو غواړئ چې ریموو کړئ دا انشاټ پر کلیک کړئ دلته بیا پری ریموو په دا طریقه سره دا د انشاټ لوګو چې دی دا هم ډیلیټ کیږي تاسو غواړئ چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د دې اپلیکیشن لینک مې په ډسکرپشن کې هم درته ایښی دی او تاسو یې په پلی سټور کې هم دا ډاونلوډولی شئ په پلی سټور کې تاسو انشاټ ولیکئ تاسو ته به دا رقم پیج خلاص او دغه چې دی د انشاټ اپلیکیشن دی تاسو یې کولی شئ د پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې انسټال کړئ او په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د خپل ویډیو بیک ګراوند ډیلیټ کړئ کوم ویډیو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ تر بیا د خدای په امان